د جواد ټي وي ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه. زه سلیمان کامل ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د تاریخي کردارونو په حواله چې موږ کومه لړۍ پیل کړې ده په هغې کې د میرویس نیکه نه پس موږ نن د شیرشاه سوري په حواله باندې خبرې کوو. چونکې د شیرشاه سوري د ژوند نه، د هغه د شخصیت نه، د هغه د کار نه، د هغه د کردار نه اکثر ملګري خبر دي، خو چونکې نوې نسل په دغه حواله باندې ډېر سرسري معلومات لري، نو موږ غواړو چې دا ویډیو ثبت کو او دغه شان دا پیغام یا دغه معلومات موږ خپل ځوان ګل ته ورسوو. نو چونکې شیرشاه سوري د ده خپل نوم فرید خان دی. فرید خان د ده نوم او په کال 1486 کې د منډۍ په مقام روهتاس جیلم کې د میاں حسن کرا پیدا شوی و. د ده د نیکه نوم ابراهیم خان سوري و او د ده نیکه چونکې د اسونو سوداګرو، د اسونو تجارو او د بالولودي په وخت کې په 1480 په اوشا کې وفات شوی و. د شیرشاه سوري پلار د پښتنو په دور حکومت کې منصبدار او جاگیردار و. اثر خان 4 ودونه کړي و. د ړومبۍ د ده چې کومه ړومبۍ ښځه وه هغه پښتنه وه چې د شیرشاه مور وه او فهمیده بانو نوم یې و. دا په خانم باندې یا په خانم جان باندې هم مشهوره وه. د زامنو په زامنو کې یو نظام خان او یوې لور وه، یعنې د شیرشاه یو ورور د فرید خان، نظام خان او یو د دې خور وه. وروستۍ ښځه یې یوه هندوه وه، دا دایڼه وه. یعنې د شیرشاه 2 نورې میندې وي او 4مه مور یې یوه هندوه وه چې د اثر خان تر ټولو ښځو زیاته خوښه وه. د بهار والي د شیرشاه پلار ته د سهسرام، حاجی پور او خواسپور جاگیر ورکړی و چې د روهتاس په حدودو کې راځي. د ده د پیدایش په ورځ د ده نیکه، یعنې د شیرشاه د پیدایش په ورځ باندې د ده نیکه ابراهیم خان سوري د بهار والي یا گورنر مقرر شوی و. شیرشاه په وړوکوالي کې ټول مروجه علوم لکه فارسی، عربي، هندي او د تاریخ زده کړه کړې وه. یعنې فارسی، عربي او هندي دا ژبې وې دا یې هم زده کړې وې او د تاریخ په حواله باندې هم کتابونه لوستي وو. د ده نه پس د دغه علومو نه پس د ده مور په دارالعلوم اسلامیه قاضیان تحصیل ګجرخان ضلع راولپنډۍ کې داخل کړ، خو علم د نیمګړی پاتې شو. د فارسی کتابونه ګلستان، بوستان او سکندرنامه یې په جونپور موجوده اتر پردیش کې زده کړل. 2 کاله پس یې پلار دوی دواړه وروڼه او مور یې سهسرام ته راوغوښتل، خو دا کار د ده په کشرې میرمنې، یعنې د شیرشاه چې کومه کشره مور وه هنده وه، د هغې باندې ښه ونه لګېده او شیرشاه یې د خپل کور نه وویستو ته مجبور کړ. واپس جونپور ته لاړ او هلته یې نور تعلیم حاصل کړ. دغلته دی په 1494 کال نه واخله د 1499 پورې پاتې شو چې بیا یې پلار سره روغ وشو او واپس لاړه. شیرشاه ته د شعر خطاب د سلطان محمد د تاجپوشۍ په موقع ورکړی شوی و. د واده په جونپور کې په کال 1408 کې په خپله قبیله کې کړی و. 3 زامن او یوه یې لور وه. د شیرشاه یوه بله ښځه چې لاډلي بیګم یا لاډو ملکه یادېده هم وه. دا د تاج خان حاکم چینار ښځه وه چې بې اولاده وه او د هغه د مرګ نه پس شیرشاه سوري په نکاح واخیسته چې په داج کې ورسره 1.5 سل نادر او نایاب جواهرات، 2 منه موتیانې، 1.5 من سره زر، د چینار قلعه او خوشا ریاستونه هم راغلل. د شیرشاه سوري بله ښځه
ګوهرسایي وه. دا ګوهرسایي هم هندوه وه او د ناصر خان ښځه وه. د هغه د وفات نه پس د شیرشاه سوري ته د نکاح پیغام ولېږلو چې د قبول که او هغې سره هم په داج کې 300 منه سره راغلل. پلار سره د روغې نه پس د جاګیر محتمم مقرر شوی. شیرشاه سوري چې کله بیا دی د جونپور یا اتر پردیش نه راوغوښته نو پلار سره چې خبره سمه شوه نو په دغه وخت کې پلار ورته د جاګیر د ساتنې یا د پالنې ذمهداري حواله کړه او د چې کله دغه ذمهداري ترلاسه کړه نو ډېر زیات زرعي اصلاحات یې وکړل چې ډېرې ښې نتیجې یې راووتې. پیداوار هم زیات شو، کروندګر هم خوشحاله شو او بیا وروستو چې کله باچا شو نو فوجي اصلاحات یې هم وکړل. د فوجیانو تنخواګانې یې مقرر کړې، جدید محکمه مال یې جوړ کړ یا د هغې بنیاد یې کېښوده، د پټوار نظام یې درست کړ. فرید خان یو وار د بهار د خان بن دریا خان لوهانی چې د بهار حاکمو د زمري د حملې نه بچ کړی و چې په بدل کې ورله هغه د شیرشاه خطاب ورکړی و. یعنې دا د شیرشاه خطاب د فرید خان ته د بادر خان چې د زمري د حملې نه بچ کړی و مختلف روایات دي بیا په دې کې، نو په دغه حواله ورته ملو شوی. فرید خان په حواله یو بله ډېره زوروره خبره مشهوره ده چې په یو تقریب کې د مغول باچا بابر په نظر کې هغه وخت راغی څه وخت چې ډوډۍ خوړی شوه شیرشاه په خپل کمربند پورې تړلې چاړه باندې ځان ته غوښه پرې کړه. بابر باچا د ده نه ویره محسوس کړه خو دې پرې هم پوه شو او ځان یې د بابر د دربار نه وویسته، بهار ته لاړ او والي محمد شاه یې ډېر زیات قدر و عزت وکړ. د خپل زوی جلال خان اتالیک یې مقرر کړ. جلال خان چې کله په اقتدار کې راغی نو د ده په منصب کې هم اضافه وکړه او جاګیر یې ورله هم ورکړ. یعنې دی استاد و جلال خان شاګرد و، نو په دغه وجه باندې په دې د کرم خصوصي نظر وکړ. د مغول همایون باچا په موده کې بنګال ونیو، بیا ورو په ورو یې مغولو سره جګړې شروع کړې، چېرته وړې جګړې چېرته لویې جګړې. خو دا ده چې په ذهن کې یو سوال و او هغه سوال دا و چې آیا پښتانه چې مغول ته نه د هندوستان حکومت اخیستی دی څنګه به په یو نقطه راټولیږي، په یو مرکز به راټولیږي. او د دغه سوال د جواب دپاره د یوه لمحه داسې نه ده ضایع کړې چې پښتانه یووالي ته برابر نه کړي. هسې خو په ظاهره د مغول په فوز کې هم هغې دپاره تورې وهلې دي، خو د دغه تورو په شا باندې هم د دغه مقصد و چې پښتانه خپل هغه دور، هغه روب، هغه دبدبه بیا حاصله کړي چې په هندوستان کې د دوی په لاس کې وه. نو په دغه سلسله کې بیا د مغولو سره جګړې شروع کړې او په آخر کې همایون له شکست ورکړ. د همایون باچا د هندوستان د تیښتې په وخت باندې د ده زوی اکبر چې وروستو په اکبر باچا باندې یاد دی د همایون په غېږ کې و. شیرشاه په کال 1539 کې د دهلي په تخت کېناسته. د شیرشاه په اهمو کارنامو کې خو یو زرعي اصلاحاتو، فوجي اصلاحاتو، خو ځینې نورې کارنامې داسې دي چې هغه د دغه زمانې په باچایانو کې د چا په برخه هم نه دي رسېدلې. د مثال په توګه د کابل نه لاهور او بیا دهلي پورې سړک جوړول، یعنې یو سړک یې روان کړ د کابل نه ونیسه د پېښور په لار باندې لاهور ته او بیا د لاهور نه واخله دغه سړک په دهلي باندې ودرېده. دا جرنیلي سړک چې ټرنک روډ بلل کېږي اوس هم هغه لاره موجوده ده. د کابل د لاهور دغه سړک نه پس د دې سړک په دواړو غاړو باندې ځای په ځای جوماتونه او مندرونه جوړ کړل. دې سره سره یې سرایګانې هم جوړې کړې چې مسافر پکې دمه کوي او کویانې هم وکنستل. یعنې جوماتونه، مندرونه د هغې جوړول، د سرایګانو جوړول او کویان کنستل، دا د دغه سړک په غاړه باندې ځای په ځای دا یو ډېره اهم کارنامه وه. د ډاک نظام یې جوړ کړ. ټول هندوستان کې به خلکو خطونه یو بل ته لیږل او د هغې دپاره قوي نظام جوړ کړ.
کرنسی یا روپے عام کړه، رواج ورکړه کرنسی له، امن و امان یې قایم کړ، تجارت ته یې وده ورکړه، د عدل نظام یې قایم کړ، سلطنت یې په تحصیلونو او ضلعو کې وویشه، قلعې یې جوړې کړې او کلي یې آباد کړل. یعنې دا هغه کارنامې دي چې یو د ریاست بنیادونه مضبوطوي، د ولس مسایل ختموي یا کموي او هغې له اسانتیاوې ورکوي. د ده په ژوند کې ډېرې داسې حادثې شته چې هغه یو تاریخي حیثیت لري، خو چونکې دغه بیانول به زمونږ دا ویډیو نوره اوږده کي، نو مونږ چې کوم بنیادي معلومات د ده په حواله باندې تاسو سره شریکول غوښتل هغه هم شریک کړه. په د ژوند په دغه واقعاتو به بیا یوه تفصیلي خپرونه وکړو، خو بیا وروستو د کلنجر قلعه باندې د جنګ په وجه باندې راجا سنګ او د هغه د پوځیانو ترمنځ د دې ډېره زوروره نښته وشوه. په دغه جنګ کې باچا دا وخت 80 کلن و، خو په خپله حاضر و، په خپله موجود و، او کله چې قلعه دی ونیوله نو د قلعه دیوال سره دی د یو توپې په خوا کې ولاړ و چې هلته د مخالف لوري د بارودو په ډیري باندې اور ولګولی شو، او په دغه اور کې فرید خان شیرشاه سوري بادشاه هند وفات شو. البته په دغه جنگ کې پښتنو فتح حاصله کړه. شیرشاه 15 کاله د هندوستان په مختلفو صوبو حکمران او 15 کاله د هندوستان باچا پاتې شوی دی. په دې ترڅ کې یو څلور خبرې ډېرې اهمې دي چې هغه د ژوند ارمان او یو وخت داسې و چې دی په خپل دربار کې ډېر په سوچ کې ناست و چې خپل معتمد خاص ته تپوس وکړه چې ته ولې خفه یې؟ نو ده ورته وویل چې زما په زړه باندې یو څلور خبرې ارمان دي او شاید چې دغه ارمان زما پوره نشي یا زما په ژوند کې پوره نشي یا ما سره ژوند وفا ونه کړي. په هغې کې یوه خبره دا ده چې د مغولي بابر قبر چې په افغانستان کې دی دا مې پوخ کړی. دغه شان د پښتنو دپاره مې د حج آسان بندوبست وکړی. او دریم چې د روح یا د کوه پښتانه مې ټول راوستی او د هندوستان دا نوې ژوند مې ورته وښولی. او څلورم دا چې د لاهور ښار مې اوچت کړی او الوړې یې مې راوغورځولې چې دا د شر او فساد دا ښار د ځمکې په مخ باندې پاتې نشي. نو دا څلور خبرې واقعي د هغه په ژوند کې پوره نه شوې، او ځکه خو شیر علي باچا په خپل یو یاد غزل کې یو شعر ویلی دی چې پاتې دی ارمان دا د سوري افغان، پاتې دی ارمان دا د سوري افغان، یو ځل به لاهور زیر و زبر کوو. او دا د لاهور یا د پنجاب دا دسیسې د پښتنو دپاره بیخي نوي نه دي. یعنې خوشحال نیکه هم په خپل یو بیت کې وایي یګانه که زر ځوانان زما سره وی، یګانه که زر ځوانان زما سره وی، نور زما به پنجاب باندې یرغال. نو یا د خوشحال بابا یو بل بیت هم رایاد شو چې د کابل میوې خوراک وې د توتیانو پرې راوخاتل کارغان د هندوستان. بیا ورته فرید خان چې په شیرشاه سوري باندې یاد دی، پښتون باچا د هندوستان چې د پښتنو بایللې حکومت واپس اخیستی و، دا بادر ځوان منصف بادشاه عادل بادشاه په 22 مئی 1545 کال کې د 80 کالو په عمر کې وفات شو. مزار یې د انډیا په بهار سهسرام کې موجود دی. او که چېرې هم چا توان او توفیق پیدا که ضرور ولاړ شئ. ډېره مهرباني کورم ودان.